وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د ملګري دې مسلې پوښتنه کړې ده چې موږ له کابله دوبۍ ته سفر کاوه. نو مازدیګر هم پرواز شو، د جهاز طیارې پرواز شو. نو چې په هوا کې وو، نو کابل هم غروب وشو، یعنې روزه مات ټیم و. د ایران هم غروب شوی و، د روزه مات ټیم و. موږ روزه ماته کړله، خو هلته موږ ته سترګه معلومېده، یعنې لمر معلومېدو په هوا کې، په فضا کې. او دلته لاندې غروب شوی و. اوس آیا زموږ روزه صحیح شوه که نه شوه صحیح؟ نو دې مسئلې جواب داسې ده چې سړی په هوایي سفر وي، طیارې او د جهاز په سفر وي، نو په هغه کې هغه صورت کې بیا هلته په فضا کې د هغه ځای غروب طلوع معتبر ده. که هلته غروب وشي نو به روزه ماتوي، که غروب نه وي سوی روزه به نه ماتوي. نو د ځمکې د غروب د طلوع اعتبار نشته. نو دغه صورت کې دا ملګري روزه ماته کړې ده د ځمکې په اعتبار، یعنې چې ګویا په کابل کې غروب شوی و، ایران کې غروب شوی و، او دی وایي دوبۍ کې غروب شوی و. نو موږ روزه ماته کړله. هلته په هوا کې سترګه معلومېده، یعنې لمر معلومېدو، غروب نه و شوی. نو دا روزه یې نه شوه صحیح، دا روزې به قضا راوړي. د دې مسئلې وضاحت فتاوای بینات 3 جلد شپږ صفحه کې، او فتاوای حقانیه 4 جلد 155 صفحه کې، او فتاوای عثمانیه 4 جلد 115 صفحه کې دې کتابو کې دې مسئلې وضاحت کړی ده. وبالله توفیق.